السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د موبایل د ټارچ یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي. ملګرو که چیرې تاسو په خپل موبایل کې د موبایل ټارچ لرئ او د هغه سیټینګ تاسو ته نه وي معلوم، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د هغه سیټینګ در وښیم. ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ده، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ او دغه به خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې دغه تاسو ته خلاص کړئ، وایي لانګ پریس اون ټارچ ټو اوپن ویلیوټ. نو ملګرو تاسو په دغه ټارچ باندې یعنی کلیک تر ډېرو پورې ونیسېږئ. کله چې ملګرو تاسو تر ډېرو باندې کلیک ونیسېږئ، د هغه رقمه دلته تاسو دغه اپشن درکړي او دغه به تاسو چیش کړئ الاو کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ، دغه رقم دلته تاسو څخه 4 عدده کوډ غواړي، یعنی هغه کوډ به تاسو ورکړئ. نو ملګرو زه ورکومه 4 یعنی 4 وارې 4 ما ورکړئ. نو ملګرو کله چې زه دغه کوډ ورکړم، دغه رقم به دغه ګوره دلته تاسو ته خلاص شي او اول اپشن د ایمیج، دویم د ویډیو، دریم د ایډیوز او دغه رقم د نوټس او دغه رقم شیر او ریټ اس. نو ګوره ملګرو اوله زه راځم په دغه کې تصویران پټوم او بیا ویډیوګانې پټوم. نو تاسو به راسئ په ایمیج باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به په دا پلس ایکن باندې کلیک وکړئ. دغه رقم به د فولډر نوم ورکړئ. زه ورته بس نیو فولډر زه نوم ورکوم، دا به تاسو کریټ کړئ. نو کله چې تاسو په دې باندې کریټ وي، دغه رقم بیا په فولډر باندې کلیک وکړئ. بیا به تاسو راسئ دلته به دا پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته به ګوره هغه ټول تاسو ته خلاص شي. نو ګوره ملګرو اوله د فیسبوک تصویران دي. زه غواړم چې د فیسبوک له تصویرانو څخه یو څو تصویران پټ کړم. دغه رقم زه دغه تصویران پټوم، هغه ټول به تاسو چیز کړئ سلیکټ کړئ. یعنی کله چې هغه تاسو سلیکټ کړئ، دغه رقم تاسو راسئ به د هاید بټن باندې به کلیک وکړئ او هغه تصویران به ستاسو له ګالري څخه ختم شي. په دغه اپلیکیشن کې به یعنی دلته پټ شي. نو ګوره ملګرو دغه تصویران دلته پټ شو. اوس به دلته زه راسم ویډیو به پټې کړم. دلته به تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ. دغه رقم به تاسو په دا نیو البم باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو په دا پلس نشان باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو د موبایل ټولې ویډیوګانې دلته دی تاسو ته راواړوي. هره ویډیو تاسو پټوئ، تاسو په صرف په ویډیو باندې کلیک وکړئ، هغه ویډیو به وښایاست او په هاید باندې به کلیک وکړئ. نو هغه ویډیو به په دغه اپلیکیشن کې چې شي پټه شي. نو ګوره ملګرو دغه به دلته په ګالري کې نه وي او دلته به پټه وي. نو که دا هر څوک دلته اوس تاسو ته راسي، تاسو په ګالري کې ګورئ، یعنی هغه شان به دلته نه وي، هغه ټول به څه شي پټ وي. کله چې ګوره ملګرو بیا دې راسي دا ټارچ خلاص کړي، نو دلته به درته صرف وایي چې دا چیش ده، دا بتۍ ده. نو یعنې دلته تاسو بتۍ ټارچ اون کولی شئ او آف کولی شئ. نو ګوره ملګرو هغه ټارچ اون شو. دغه رقم دغه اپشنان تاسو الاو کړئ. اوس ګوره ټارچ اون ده، دغه رقم یې بیرته آف کړئ. کله چې تاسو خلاصوئ، تاسو په دغه د ټارچ ده په دې باندې به تر ډېرو یعنی کلیک ونیسېږئ. کله چې ملګرو تاسو کلیک ونیسېږئ، دغه رقم به تاسو هغه کوډ ورکړئ. کله چې تاسو هغه کوډ ورکړئ، هغه به تاسو ته خلاص شي. نو که هر شی تاسو پټ کړي وو، هغه به دلته تاسو ته ډېر په اسانۍ سره راواړوي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. او ملګرو که ویډیو خوښ شوي، ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.